محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که سړی په ځان باندې دا باور لري چې زما څخه په دعای قنوت کې یا په اللهم اینا یعنې په لمانځه کې د وتر لمانځه کې په اللهم اینا کې یو توری یا یو حرف پاتېږي، اوس د دې پر ځای باندې چې هغه حرف پرېږدي دا ښه دی چې د هغه اللهم اینا ووایي او که اللهم ربنا ووایي. نو محترمه دعای قنوت یا اللهم اینا ډېر داسې الفاظ چې هغه لفظ پکښې پاته سي هغه معنا ته تغیر وکړي، معنا ته تاوان رسوي. نو پکار دا ده تر څو چې زده کوي یعنې پر دغه حالت د نیمه حالت دې نه پرېږدي، دغه یو توری یو حرف چې ځینې پاتېږي باید کوښښ وکړي دا سم زده کړي. تر هغو ردې اللهم ربنا وایي، خو دائم دپاره اللهم ربنا صحیح عمل نه دی چې سړی یې وایي په دې خاطر باندې چې زما اللهم اینا نه ده زده. اللهم اینا دې زده کړي، وخت دې ورته وقف کړي، وخت دې ورته هغه زحمت دې ورته وباسي. نو اللهم اینا خو دومره ډېره نه ده، فقط یو مخ به وي، یو مخ لا نه راځي. قرآن عظیم الشان په اندازه باندې چې سړی په یو مخ اندازه باندې سړی راوخت خو هغومره قدر کې لا نه ده. نو دوې درې لیکې راځي، خو باید سړی دا یاد کړي او دا د دې وینا چې ده د اللهم اینا وینا چې ده یا د دعای قنوت وینا چې ده دا واجب ده. نو د دائم دپاره په اللهم ربنا اکتفا کول دا صحیح نه دی.